په بلخ ولایت کې د بیلابیلو ګلانو ترڅنګ د کیلو ونو هم غوره پایله ورکړې ده. فیض محمد چې 80 کاله کېږي په یاد ولایت کې د ګلانو په روزنې او کرکیلې بوخت دی، وایي چې څه باندې 200 ډوله ګلان یې په دغه ولایت کې دود کړي دي چې زیاتره هغه یې له ګاونډیو هیوادونو څخه راوارد کړي دي. این گلا که از هلندی است یا مقاومت گرمی ما شما را نداره، وطنی ها که از داره این نداره. این به خاطر که نازک است اینا را باز ما اونجا همه که جای اینچه ماندیم اونجا هواکش شاندیم، اینجا منی هواسنجی های اینچه را ماندیم که از 30 درجه که رسید باز دفعتا هواکش از 30 که بالا شد هواکش چالان میکنیم که سرد کنه. پس نوموړی همدارنګه د کیلو ونو دودولو ته په اشارې وویل چې څه باندې 40 د کیلو ونې له ګاونډیو هیوادونو څخه راوارد کړي چې یوه ونه یې تر 500 کیلو پورې حاصل ورکوي. یک بوته از 400-500 کیلو میکنه. اون دیگه بوتاش سم اگه اون دو آخرن که بوتاش هم حاصل کده دیگه نه یک تا حاصل کده روی. این خود زمستانی سرد است. دمای عمل کیلا کرد. دمین سال کاری دیگه سال حاصل میکنه. باید وویل شي چې فیض محمد لومړنی کس دی چې د بیلابیلو ګلانو د روزنې ترڅنګ د کیلو ونې چې تر 1000 افغانیو پورې بیه لري د یاد ولایت په کچه دود کړي.